د کډوالو عالی کمیسیون اعلان کړی چې یوازې په یوه ورځ کې پاکستان 15,826 افغان کډوال له خپلې خاورې څخه ایستلي دي. په ورته وخت کې ایران هم 417 افغان کډوال په زور او په خپله خوښه له خپل هیواد څخه ایستلي دي. د پاکستان او ایران څخه د کډوالو د شړلو زیاتوالي د راستنېدونکو کورنیو وضعیت نور هم پیچلی کړی دی. څو مهمې پوښتنې: پاکستان د افغان کډوالو پر ضد به دا پالیسي څه وخت پای ته ورسوي؟ د پاکستان دا کړنې به څومره د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې نورې هم ترینګلې کړي؟ او په ټوله کې نړیواله مرستندویه بنسټونه څومره مسؤل دي افغان کډوالو ته د مرستې په برخه کې؟ عزتمندو لیدونکو ستړي مشئ، وخت مو په خیر. څېړنې ته ښه راغلاست. د بحث لپاره خپرونه کې راسره میلمه دی پخوانی سناتور او د سیاسي چارو شنونکی هاشم الکوزی صاحب. زه یوسف خان لالا یم. الکوزی صاحب ستړی مشئ، وخت په خیر. خپرونه ته هم په خیر راغلی. الکوزی صاحب، پاکستان د افغان کډوالو کابود 40 کاله کوربه و، خو اوس داسې ښکاري چې د افغان کډوالو پر ضد د دوی پالیسۍ شروع شوي دي. افغان کډوال نیول کیږي، په زوره رایستل کیږي له هغې هېواد څخه، حتی دا چې په جوماتونو کې په دوی پسې اعلانات هم کیږي. فکر کوئ ولې پاکستان دغه کار ترسره کوي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. در هر څه مخکې تاسو ته او ستاسو تلویزیون ټولو کارکوونکو او د افغانستان شریف او مجاهد ولسته که په داخل د افغانستان کې دی او که مسافر او مهاجر دي، ورونو او خویندو ته سلامونه او نیکي وایم. وعلیکم السلام. او د تیرې شپې د زلزلې شهیدانو ته دعا کوم او زخمیانو ته دې الله جل جلاله صحت کامل ورکړي، او مسؤلینو باندې دا غږ کوم چې کوم خدمات مو کړي دا نورم ډیر کوي، او سازمانونو باندې دا غږ کوم چې د زلزله ځپلو سره د شمال کومک او مرسته وکړي. واقعا هم چې د افغانستان ولس او د افغانستان خلک ډېرو هیوادونو ته د خپل مجبورۍ په خاطر، د خپلو ستونزو او مشکلاتو په خاطر باندې چې دلته په افغانستان کې 45 کاله 40 کاله جګړه عمدي همسایګانو ګرمه ساتلې وه، او افغانان یې نه پرېښوله چې خپل په ګران هیواد او خپل په ګران افغانستان کې واوسېږي. او دغه سرمایه ګزاري چې نن په پاکستان یا په ایران یا په نورو هیوادونو کې زما مهاجرو ورونو کړې ده، چې هغه په داخل د افغانستان کې کړی وای، نو نن د پاکستان محتاجي یا د پاکستان برته راشړلو یا د ایران راشړلو دیو ته به دوی هیڅ ضرورت نه درلوده. دوی به خپل په ملک کې وای، دوی به خپل په ګران افغانستان کې وای، دوی که لږ سرمایه ګزاري کړی وه، کې ډېره سرمایه ګزاري کړی، خپل په کور کې به کړی وای. دا چې پاکستان او نور همسایه هیوادونو موږ 40 کاله خپل په منځ کې زله وجنګولو، او افغانان یې زله یو پر یوه نامه بل نامه باندې زله اخته کول، خپل وطن یې په وراناوه، خپل مکتب و کلینیک و مدرسه و مسجد و سړک یې په وراناوه. همدا د پاکستان پروژه او د افغانانو خطایانې وې. نو موږ پر خپلو مهاجرو ورونو باندې دا غږ کوو چې د بل کور، د بل وطن، د بل کټ دا درنه بشپو دی، او تاسې هر څه چې کولی سئ افغانستان ته خپل په خوښه سره، په ښه عزت، په ښه مینه او محبت، په ښه داوطلبۍ سره راځئ خپل ګران افغانستان ته، خپل ګران وطن ته. ما د پنجاب محتاجي وړئ، ما د سیند وړئ، ما د ایران د وړئ، د هیڅ ملک ته مه وړئ، راسئ خپل ګران وطن ته، خپل ګران افغانستان ته. سید الکوزی صاحب، دوی به بیرته را هم شي افغانستان ته. زما پوښتنه دلته دا ده چې کوم څه چې اوس مهال پاکستان ترسره کوي، جوماتونو کې اعلان کوي پر افغان کډوالو پسې، فکر کوئ چې دا یو څه زیاده روي، یو څه زیاتی، یو څه د حد څخه تېرېدل نه دي؟ پاکستان خو تاسې وګورئ، ما در ټول 40 کاله جنګ ګرم وساتئ. اوس دوی پوه شول چې د جګړې او د افغانان خپل په منځ کې د بې اتفاقي او شیطانت پروژه نور په پاکستان باندې تاوان شوې ده. اوس د طالب دپاره یا د حاکم یا د کوم مسؤل نظام دپاره همدا مهاجر د یو فشار د عالیه په خاطر باندې د مهاجرو سره دوی ظلم، د مهاجرو سره جبر، د مهاجرو وهلو ټکول، مهاجر په دغه ژمي او په دغه یخ کې د خپل یواده څخه راشړل خپل ګران افغانستان ته، دا ظلم دی. دا د نړیوالو قوانینو، دا د ملګرو ملتونو د قوانینو، دا د انسانیت د قوانینو څخه دا خلاف او ناروا او ظالمانه کړنه ده. موږ د پاکستان پر هغه حکومتي مسؤلین باندې غږ کوو چې د افغانستان د ولس سره، د افغانستان د خلکو سره ظلم، جبر، ناروا، بې پروایي د افغانانو مه لرئ او مې ورسره کوئ. که چیرې تاسې دغه کړنو ته ادامه ورکوئ او زما سیاسري، زما سپین ږیري، زما ماشومان په دغه یخ کې، زما ځوانان، تاسې د خپل کورونو، خپل
ځایونو څخه شړلي دي او د دوی هلته مالونه پاته دي. دوی 45 کاله یا 50 کاله هلته تیر کړي دي. هلته خپل د لاس په تړاکو باندې د لاس په وینو باندې هلته څه پیدا کړي دي او څه یې جوړ کړي نه هغه دنیا ښې. پاکستان دا زما د افغان زما د ولسونو دا سرمایه ده دا د دوی حق دی. پاکستان دا مه دنیا ښه. سنده او پنجاب دا مه دنیا ښه. د پېښور او بلوچستان پر سیاسونو باندې دا غږ کوم پر علماو باندې دا غږ کوم د پنجاب او د سند پر علماو او پر ولس دا غږ کوم چې د افغانستان یو غیرتمن یو کارمان یو باتور ولس دی د دوی سره لکه 50 کاله چې مؤمن او محبت سیاسيونو علماو روشنفکرانو و عام ولسونو سره کړی دی وسم دا جاری وساتي. د پاکستان یو آله ده یو کړی د چاغه د انګريزانو او امریکایانو د ټرمپ یا د بارانیانو په لبسون باندې زما وطنداران زیری زما افغانان زیری دغه په مقابل تاسو خپل د پاکستان سیاسيونو ودرېږي د پاکستان علماو ودرېږي د پاکستان قدرونو او هغه څه چلته څوک یاس ودرېږي ورته ولې د افغانستان د یو ورور یو د یو اسلامي یو د یو مسلمان یو د افغانستان د ولس سره ولې ظلم کوي؟ دا خو زما ورونه دي دا خو زما د کلمې ورونه دي دا خو زما د یو همسایه هیواد اوسېدونکي دي زما سره پراته دي ما او تا ښې شو دوستي او اړیکې او فامیلي اړیکې ټوله ما او تا د سرحد ایخوا د که بلوچستان دی که پېښور دی که په اسلام آباد کې دي که په پنجاب او سند کې دي که په کراچي کې دي هر ځای کې موږ د پاکستاني ولسونو سره مینه او محبت لرو. موږ د دوی سره دوستي او ښې شوي قرابت ورسره لرو. دا چې د پاکستان یو آله هلته د هغه د انګریزانو او امریکایانو په لبسون باندې کار کوي او موږ د پاکستان په سیاسي کدرونو باندې پر علماو باندې د ژغ کوج دغه مخه ونیسي. درست. نور نړۍ ولې چوپ ده لکوزی صاحب هغه به ستاسو خبر ته په کتو امریکا به دا کار کوي پر پاکستانیانو یا به هم اروپا دا کار کوي پر پاکستانیانو شرق بلاک ولې چوپ ده روسیه ولې چوپ ده چین ولې چوپ ده ګاونډیان ازبکستان تاجکستان او همدارنګه نور هیوادونه؟ خبره خدا ده چې ما مخکې درته وویل چې پاکستان د افغانستان د حاکم نظام سره نن د مهاجر ما درته وویل چې یو اعلی یا فشار جوړ کړی دی دا څلور کال هم دغه پروسه دوام لري. داسې ورځ راغلی د 15,000 افغانان په یوه ورځ پاکستان په زور او ظلم او جبر راستولي. دا چې دوی وایي چې اسلامي نظام نوی راغلی دی او ټول امکانات پې نه پر دوی به جبر راسي پر دوی به یو مثال د بار به پر درون سي نو په دې خاطر باندې دوی دغه فشارو ته ادامه ورکړې ده او موږ پر ټول همسایه هیوادونو باندې غږ کوو که ایران دی که ازبکستان او ترکمنستان او چین او تاجکستان دی موږ ورته وایو چې موږ تاسو سره ښه همسایهتوب غواړو پاکستان ستا سره هم ښه همسایهتوب غواړم. زه نه غواړم چې د پاکستان په داخلي چارو کې زما نظام یا زما ولس یا زما نور سیاسون مداخله وکړي. پاکستان ته هم دا وایي چې زما هم درناوی ولره زما هم قدر ولره 40 کاله ما هم جګړه تېره کړه 40 کاله پر ما باندې د مور پلار استعمال سول زما پلچک او پل او سړک ټول خراب سول او په دې کې لوی لاس پله پاکستان استاو زم نور پرېږده او قراري تم پرېږده آرامۍ تم پرېږده د خپل وطن جوړېدلو تم پرېږده نور ظلم مه راسره کوه پاکستانه د خدایه وبېرېږم ځکه کمزوره یم ما که 40 کاله جګړه په ما کې تېره سوې ده زه هم د دغه شیانو په خاطر باندې ته د خپل اویا کلن یا اتیا کلن د ازادۍ څخه ډېر همدغه پالیسي ایران هم لکوزی صاحب همدغه پالیسي پیل کړې ده. ایران د څه په لټه کې ده؟ ایران خو موږ سره که موږ د تاریخ ته وګورو ایران زما د ولس سره ظلم نه و کړی. ایران زما پر سرحد باندې زما په ملک کې داخلي لاسوهنه نه و کړې. ایران زما سره هغه ظلم نه دی کړی چې زه وایم چې زما ظلمونه نه هېرېدونکي. ایران پر ولس باندې دا غږ کوم د ایران پر ولسمشر او د ایران پر داخله وزیر او پر خارجه وزیر او د مالیې پر وزیر او د پولیسو پر سرحداتو پر مسؤلینو دا غږ کوم چې د پاکستان رقم چلن ایران هم راسره کوم. زما مهاجر پرېږده په کره په داوطلبۍ سره خپل کور ته خپل وطن ته خپل افغانستان ته به راسي. زما د نظام د مسؤلینو سره زما د مهاجرینو د وزیر سره زما د حوادثو د لوی رئیس سره زما د سرې میاشتو د رئیس سره زما د ریاست الوزرا او د خارجه محترم وزیر صاحب سره ښاغلي مولوي متقي صاحب سره په همغږۍ په ورورولۍ په یو ښه
آرام او اعصابو سره زما اوس یې وخت د دغه کډوالو د ایستلو الکوزی صاحب زه وایم چې ما مخکې درته وویل چې دا یو فشار دی هېڅ کله هم ایران هم همدغه فشار کاروي ایران ته موږ دا وایو چې ایران ته هم زه خو ستا سره مشکل نه لرم ایران زه خو نه پر سرحد ستا سره مشکل لرم نه ستا په داخلي چارو کې زه لاسوانه کوم نه زه ستا په نظام کار لرم نه دې په ولس کار لرم زه درته هم ته زما سره د ورته همسایه هېواد رقم چلن مه کوه ته زما سره یو داسې چلن وکړه چې زما ورته بیخي اوږد تاریخ سره لرو ما ورته یو ډېر ښه تاریخ لرو ایرانه زه ستا څخه دغه په اصطلاح خوشحاله یم زما ټول تجارت ایران نن ستا سره دی زما ټول ورکړه او راکړه ایران ستا سره ده موږ خدای مکه افغانان مکارامه نه دي زه غواړم چې زما ټول تجارت ایران ستا سره سي زه غواړم ایران چې زما د ولس او ستا د ولس پر تذکره باندې زه له تګ ورتګ وکړو زه غواړم چې ایرانیان که د اسپان دي که د تهران دي که د هر ځای دي که د مشهد دي زه هم بې له پاسپورټه بې له ویزې افغانستان ته راسي افغانان هلته پرېږدي په ګډه به کار زه کوو زما خلک به ستا په وطن کار کوي ستا خلک د زما په وطن کار کوي راسه په معدن کې کار کوي راسه د انکشاف او د پایدامه کې کار کوي په سړکونو کې کار کوي زما په هر دغه کې شته دلته غواړي چې داوطلبي راځي افغانستان ته موږ لبیک درته وایي در هر چا زه ایران ته لبیک وایم چې راسي زما سره که په هر مورد کې زما سره د تجارت لاس راکیزي ورکوم زه وایم د ورته هېوادونو چلن ایران مه راسره کوه درست څه د دې لامل کېږي چې ایران دغه چلن دی که تاسو ویل پاکستان باندې امریکا اروپا او نور ډېری هېوادونه فشار اچوي یوه کړۍ ده هغلته ایران ولې زه ایران ته دا وایم چې ته مه کوه ده که ته دا وام لرې ولې داسې خبره دا ده چې ایران که د اسرائیلو حمله وه یا د اسرائیلو برید و او موږ تاسو ته شاهدان چې ایران حکومت ډېر خلک ټینګ کړل او د اسرائیلو د جاسوسي په هکله هغه اعدام کړل ډېر ایراني اتباع خپل خامخا به یو کم تعداد افغانانو پکښې کې وه زه وایم د افغانستان ولس د افغانستان خلک دا ما او تا هم د دې میزونه هم د دې رسنیو مو غږ کړی دی چې موږ د اسرائیلو برید پر ایران باندې په کلکو ټکو باندې غندو او موږ د آزاد د ایران اسلامي جمهوري او یو آزاد خپلواک هېواد او دولت دی موږ د ایران د ولس سره او د ایران د نظام سره ملکي وګړي ټول خلک موږ د ایران د خلکو سره ولاړ موږ د ایران د خلکو حمایت کوو د اسرائیل په وړاندې موږ د ایرانیانو ملاتړ او ننګ کوو زه هم ایران ته وایم چې ته ورته چلن د پاکستان په رقم باید هغه یې په یاد وي درست دا باید په یاد وي موږ ستا ورونه یو تاسې زموږ ورونه یاست موږ تاسې د یوې خلک یو په ګډه به ګزاره درست بحث ته به دوام ورکوو وروسته یوې لنډې دمې عزتمند اورېدونکو لنډه دمه لرو بېرته راګرځو د خبرونه دوام ته راغلاست الکوزی صاحب اوس خو پاکستان هم ستاسو خبر ته په کتو فشار اچوي ایران هم اچوي اوس مهال افغان چارواکو ته څه پکار دي څه ډول باید ډیپلوماسي وکاروي چې په ټوله کې پاکستان او ایران قانع کړی شي چې د افغان کډوالو سره ظلم او زور زیاتی ترسره نه کړي د پاکستان غوښتنې خو نه د نظام په واسه ده او نه نظام ورسره منلی سي نه د ولس رضایت او موافقه ورسره شته چې د ایران د پاکستان هغه غوښتنې ومني نه موخه مې د کډوالو په برخه خبره دا ده چې د فشار په هغه شانه کې دی چې هغه ملي مسله ده هغه یوازې د نظام کار نه دی هغه د افغانستان د 50 میلیونه انسانانو خبره ده او د دې 50 میلیونه انسانانو موافقه غواړي چې هغه د ډیرم پرځي کرخه ده او پاکستان هم دا غواړي او وایي چې یو حاکم نظام راستا په وخت کې راسره تایید او راسره امضا کړه زه د پاکستان پر مسؤلینو دا غږ کوم چې دا د اسلامي نظام مسؤلین که وزیر خارجه دی که وزیر دفاع دی که وزیر داخله دی که ریاست الوزرا کې مشران او دوستان دي او که د قبایلو وزیر دی که د سرحداتو وزیر دی دا ټول هغه خلک دي چې دا د ملا محمد عمر مجاهد یا شاګردان دي یا هم سیمپیان دي یا دغه بنسټ ته وختنن په دې کابینه او په دې نظام کې دي ملا محمد عمر مجاهد هغه شخص چې ستا نصر الله بابر امستا حکومت ورته راواستوي کندهار ته چې ورسه د ډیرم خبره د ملا محمد عمر مجاهد سره وکړه الله دې وبخش او هغه چې کله دا خبره ور یاد کړه په پښتنو کې بیا په لوی کندهار کې چې څوک د ډوډۍ پر وخت میلمه د کوره باسي یا د ډوډۍ ولاړې دا ډیره غټه دغه خبره دا مش خلک نه مني خو د مجبوریت په اساس چې ملا محمد عمر مجاهد نصر الله بابر ته چې ډوډۍ پرېږده بس ولاړ سارکت وکړه نور بریک ونه و زدر چمن واوړه بس ودې نه وینم څونی وخت ورکړه په دې کې باوړي
نصرالله بابړ هم خبره نه ده کړې سپلې هلته پاته لڅ پښې په ټکسي کې وختې یا موټر د نیویورک پخوا د لارۍ دغه بسونو په بس کې وختې هلته چې تی په دوړو کلکو د سرحد پولیسو نه پېژندې چې دا اوس نصرالله بابړ دی او که څوک دی نو ول څه کیسه ده ول د داسې ګواښ سره مخامخ سون توبه د غوږونه یې ونیول په پزه هلته خط وکښي چې نور د ډیرم پرځي کرخه طالب ته د طالبو همکارانو ته ونه وایست نن پرویز مشرف یا شهباز شریف یا د پوج لوی درستیز منیر یا دفاع وزیر د دوی کم خواهشات او ارزوګانو یلی او شان چې دی هغه د ډیرم پرځي کرخه ده زوم دا د دوی د سوچ او فکر څخه وباسي دا نه د طالب کار دی او نم د دوی کار دی دا د افغانستان د 50 میلیون انسانانو خبره ده او په دې مورد کې د ټول افغانانو هغه که هر څوک دی هغه کرخیل دی که ژره والا دی که بزګر دی که تجار دی که سیاسون دی که ورک دی که تشتېدل دی که پرون په طایره زړېدلی و که نن په کابل کې پاته دی دا د ګردو مسله ده دا به د ګردو موافقه او د ګردو تایید به غواړي بیا به د ډېر او ایران سره باید خبرې اترې وشي د ایران سره موږ غواړو د ایران سره ښه تعامل غواړم د ایران سره ښه همسایه‌توب غواړم د ایران پر سفیر باندې زما دا لکوزي دا غږ ده د ایران سفیر صاحب زه هم چې لاس راوغځوه غیرت یې کړ د نور غیرت هم وکړه د افغانان په سخت حالات کې چې ځوانان بیکاره دي خلک هم بیکاره دي زما د ځوانانو څخه راڅخه فرصت واخه ګټه واخه پر کار یې په ایران کې قانوني بوزه در سره ویدروه زه غواړم چې په ایران کې زما ځوانان کار وکړي زه غواړم چې زما هغه بیکاره خلک چې ایران زه ورسره جوړوم بنګله او کور او پسته او ټول دغه افغانانو در جوړ کړي نور مې دامه ورکوم د مجبوریت په وخت تم دعوت درکوم د ایران ولسه د ایران تجارانو د ایران سیاسون افغانستان هم ستاسو کور دی راځي په ګډه به کار زلو یو د بل ملي مسایلو ته اسلامي ارزښتونو ته ملي منافعو ته به درناوی زله لرو او نور به ګډه گزاره زله کو تجارت به میدامه ورکو په ګډه راځي اسرائیل د ستا په وړاندې کدرېدل اول به افغانان ستا سره ایران وژه پر وژه د اسرائیل پر ضد باندې ریږي بل کوپری واچي ایران ستا په وړاندې درېږي همدا افغانان به ستا سره ایران ملاتړ او ستا در شا به درېږي ته موږ ته لاس راکړه ته موږ سره کومک وکړه زما د نظام سره کومک وکړه زما د رسمیت پېژندلو زما د نظام ایران غیرت وکړه ایران کارمانی وکړه او په رسمیت دی او په رسمیت ما وپېژني په رسمیت چې زه وپېژندلم زه به دی وپېژنم بیا د امریکا هم لاس آزاده بیا د اسرائیلو د امریکا د بچیانو د هغوی هم لاس آزاده بیا د نور کفري هېوادونو هم لاس آزاده چې پر ایران به تجاوز کوي یا پر افغانستان به تجاوز شان به ټول ځله ګډ کړو زما دفاعي سیسټم نه نسته ایران ته کومک راسره وکړه ستا واحد ستا فوجي تعرضي خلک په کار دي بیا به طالب بیا به د افغانستان ولس ستا سره کومک وکړي په دې خو نړۍ هم پوهېږي ټرمپ هم پوهېږي کوپر هم پوهېږي اسلام هم پوهېږي چې افغانان هغه څوک دي په تعرض کې په پیاده جنگ کې د افغاني او خصوصا د هلمندي او کندهاري او پکتیا او خصوصا د کونړ د دې د مجاهدونو طاقت څوک نه لري او وردګ او غزنی او کلات دغه پوهېږي دا بیا په کمین ولو کې ډېر تکړه چې کمین ونیوي هغه کمین څه بیا نه ټانک تاسي نه وروره بلدوزر تاسي نه دغه قطارونه چې په خواطله نه دا د وردګو ستلاسي زه وایم چې دا خلک دی راس ایران ګټه وکړه ګټه معامله به زله وکړو ته ماته وایي او دفاعي سیسټم او زه به تا ته فوجي زمیني ځواک په ګډه به کار زله وکړو بیا د ګردو لاس آزاد درست الکوزی صاحب مذاکرات ته به راشو راتلونکې ورځ به یو ځل بیا د اسلامي امارات پاکستان ترمنځ به مذاکرات ترسره شي دغه مذاکرات ته څومره امیدواري شته چې په رښتیا به هم اړیکې یو ځل بیا عادي شي تقابل به په تعامل باندې بدل شي خبره خدا د مذاکرات زه هېڅ خوشبیني نه ورته لرم هغه په دې خاطر د پاکستاني پلاوي هغه غوښتنې کوي چې هغه د په اختیار کې نه دي نه زما د پلاوي په اختیار کې دي ما مخکې خپل په خبرو کې تکرار کړل پاکستاني پلاوي د ټرمپ سره مشوره کوي غواړي چې ټرمپ د مابینځ د دوی هغه اصلي منوي پلار مابینځ راسي او هغه دغه جوړ اصول روغ وکړي هغه خو ته پوهېږي ټرمپ چې غواړي په افغانستان کې د افغانستان د نظام چې غواړي هغه باګراوند غواړي هغه دلته راځي په باګراوند کې برته خپل حضور غواړي هغه غواړي چې چین او نور هېوادونو ته دغه ځای څخه چین وساري د چین اټومي سلاح وساري او ایران وساري خو زه نه ورکوم زه ایران تم دا وایم چې دا چانس د موقع د لاس ایران ته مور کو راسه کومک وکستا هم ګټه د ایران ولا چې دغه ور نکله ګټي کومک را سره وک پاکستان تم زه دا وایم چې زه ستا په داخلي چارو کې مداخله نه کوم
زه نه غواړم چې د پاکستان غیرتمن او مجاهد او قدرمن او میلمنوازه ولس که په پېښور کې دی، که په بلوچستان کې دی، که په اسلام آباد او کراچي او سینو پنجاب کې دی چې زما د افغانانو درناوی کړی دی. زه نه غواړم چې خدای مکه هغو ته بدبختي راولم، نه غواړم چې هغو ته جګړه او جنګ راولم. هغه زما ورونه دي، خو د پاکستان د ایسای او پوج یو کړی ده، یو هغه کړی ده چې هغه پاکستان ولس او د افغانستان ولس غواړي ځلوي جنګي. موږ دا جګړه نه د پاکستان په خیر ده نه د افغانستان په خیر ده. د پاکستان ولس په سبا ارمان کوي چې کشکې مو د اسف منر ته او دغه بې کفایته دغه لکه د هغه چرګان ماشیني چرګان به تا نه دي هغه مرض چې کړي بڼې مڼې ګرد رژېدلي بر د چلک زي د پاکستان د دفاع وزیر ټول شکلک او ټول رنګ هم د ماشیني چرګ په رقم دی. زه د پاکستان قدرمن او غیرتمن او میلمنوازه ولس ته دا وایم چې دغه بدرنګه دفاع وزیر پاکلم د سره درست یو فکر پر وکړي او داسې وزیر دفاع راولي لکه زما دفاع وزیر چې یو ځواني خو ولري د یو مسلماني او عقیده او ایمان او یو په لمانځه خبر سړی خو راولي. زه وایم چې دغه ستاسې د غیرتمن ولس سره همداسې دفاع وزیر نه وایي، نه ستاسې سره دا رقم صدر اعظم وایي لکه پرویز مشرف چې مو راوستلی باچا مو دی او دا بل شهباز شریف مروره صدر اعظم ځان د عمران خان مو راخلاص کړي. د عمران خان چا رقم ښه ځواني خو لري، د عمران خان خو یو خانه د خرابات ته پښتونولۍ بکشي کې د ولې بندي کړی د عمران خان پر چشم ما بسته بیا ولدي ته ماته د عمران خان ګناه راوشه سر پښتونو سر د افغانانو سره شعم سایتوب غوښتي، په افغانستان کې امن غوښتي، په افغانستان کې سوله او خوشحالي غوښتل، عمران خان ته بندي کړی پر چشم بندي کړی. زوم دار اخلاص کې پاکستانیانو تاسو به بیا سبا ارمان کوي چې کشکې د افغانانو د شرم ځان ژغورلی وای، د افغانانو د جنگ او د تعرض ځان ژغورلی وای، د وردګو او د جلال آباد او د بدخشان او د پنشیر د مجاهدینو د کمینونو څخه ځان ژغورلی وای. او هغه خلکو بیا هم درشاین د پکتیا او خوست د خو د کونړ او نورستان مجاهدین به ګلونه کی ته په هغه شي بیا په کمربند کې دښینول 15 میاشتې ډوډۍ لا موروړه سیر په وروړه و چې ډوډۍ وروړه د گزاره کې خزا وازای نه لکې. درست ډیره مننه لکوزای صاحب. جنبندي کو خبرونه سره راټولو څه باید تر سره شي؟ بس ولس ته د نظام غیږ ورکړي، ولس ته د مینه ورکړي، ولس ته خپل په بغل کې ودرئ، ولس ته د ځان سره ودرئ او د خپل هغه همسایه هېوادونو سره چې هغو په تاریخ کې ماته ضرر او تاوان نه رسولی او زما ملي منافع او زما اسلامي ارزښتونه او ملي ارزښتات هغه یو تاولیت لري، زما ازادي را سره مني هغه یو ته لاس ورکړه. پاکستان کماره کم دی خو بیا هم پاکستان ته د دې ولس په خاطر باندې تحمل ورسره ولره. جګړه موږ نه غواړو، د پاکستان سره هم جنګ نه غواړم. دا خپل د مجبوریت په اساس د خپل مجبورۍ په خاطر زه دا وایم چې پاکستان زه مجبورم چې جګړه ته جنګ را سره کوې د دفاع په خاطر دا ماته الله پاک تعالی په قرآن کې خپل خاور نه وسات خاور د مور عزت لري بیا مجبور چې له کوزای به 82 پر وجه کوي او د پاکستان سینو لاور کې به جهاد اعلانوم تابم بیا هم د مطبوعات ټول رسنۍ بیا ما هلته به یو جبهه او ماز جوړو او زه دغه خیل د غزوانانه د نټانې چې درې دا بیا ډیره زیاته مننه پخوانی سرانتور د سیاسي چارو شنونکی شامل کوزای صاحب. په خبرونه کې ستاسو له حضور څخه نړۍ منندوی یم. عزتمند لیدونکو د نن څېړنه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا کتو الله پاک مو سپارم ښې چارې.